توماس اډیسن یوه ورځ له مکتبه راغی. مور ته یې یوه پارچه ورکړه او ورته یې وویل چې ښوونکي ویل دغه پارچه دې مستقیما مور ته ورسوه او مور دې باید یوازې ولولي. مور یې پارچه واخیسته او په لوستلو یې پیل وکړ. پارچې له لوستلو وروسته اډیسن ورته وویل: مورې، څه یې لیکلي وو؟ مور یې ځواب ورکړ: زویه، ستا ښوونکي لیکلي چې زوی دې نابغه دی. زموږ ښوونځی دومره ښه نه دی چې نابغه وروزي، نو روزنه یې باید ته پر غاړه واخلې. کله چې د اډیسن مور مړه شوه او اډیسن د خپلې پیړۍ لوی مخترع شو، نو یوه ورځ یې د خاطراتو کتابچه راواخیسته. په یو کاغذ یې سترګې ولګېدې. یاد یې شول چې هماغه د ښوونکي پارچه ده چې مور یې لوستلې وه. پکې لیکل شوي وو: ستاسې زوی ډېر تنبل دی، سر له سبا یې ښوونځي ته مه رالېږئ. ښه شېبه یې ورته وکتل، بیا یې د یاداښتونو کتابچه کې ولیکل: اډیسن یو تنبل زده کوونکی چې مور یې نابغه کړ.